الله تعالی په قرآن کې وایي چېرته چې ریاست ظالم شي نو بیا هلته د وطن او د وطن د ازادۍ اعلانونه د منبر نه کېږي. په اسلام آباد کې حافظ صاحب ناست دی او په افغانستان کې مولوي صاحب ناست دی. خو دلته که مري نو په لر وطن کې هم پښتون مري او په بر وطن کې هم پښتون مري. اوس مونږه دې تاریان یو چې په دې کې کافر کم یو دی او په دې کې مسلمان کم یو دی. اخوا ته که ګوري نو مولوي صاحب ناست دی هغه مسلمان دی، دې خوا که ګوري نو حافظ صاحب ناست دی دا مسلمان دی. اوس مونږ ته دا پته نه لګي چې په دې کې کافر او مسلمان څوک دي. د پښتونخوا او د افغانستان عوام دي، د پښتونخوا او د افغانستان دا ولس دی. دا سهار او ماښام چې د جنګونو ښکار دي. 80 کاله وشو، 80 کاله چې د پښتنو ترمنځ یو لوی جړپ روان دی او پښتانه د غفلت په خوب باندې اوده دي. نورو جنګونو څه به لا هم ګورو، خو دا اوسنی چې کوم جنګ دی دا د څه په باره کې دی. د دې به مانه څه او د دې نه به پښتون وطن ته ګټه څه او دې ته به پښتون ته څه ګټئ. زمونږ ځوانان لاړه در په در شو، زمونږ کورونه پامال شو، زمونږ خویندې میندې بې عزته شوې، زمونږ ورونه پښتانه اغوا شو. لا درکه دي خلک د وسه پورې و. په پښتونخوا او په افغانستان کې امن رانغی. جنگ پسې جنگ دی، جنگ پسې جنگ دی. د خدای تعالی مسلمانانو کوم طرف ته لاړ شو؟ زمونږ هم د ژوند د کولو څه حق شته که نشته؟ یا مونږ د دې وطن اوسېدونکي یو که نو که نورې سم نه یو نو کلمه خو مې ویل که نه که نه دا کلمه نه منئ، دا د خدای او د رسول لاره نه منئ. تاسو ته وایم په منبر باندې ناستو ملایانو، ښه تاسو ته پته ده قرآن او حدیث دا وایي چې چېرته ریاست بې اختیاره شي نو هلته به ملا خبره کوي. نو ملا په منبر باندې ووایي چې دا نننی جنګ د څه شي دی؟ دا نن پښتون وطن ولې د ظلمونو او ولې چې کوم دی د دې بېرحمۍ او د دې فسادونو ښکار دی؟ مولوي صاحب چېرته به د یو خبره وکړي چېرته دغه حق پرست علما ما ته خلک وایي ته په کومو علماو پسې خبرې کوې؟ حق پرسته او پکې که نه په دې نورو پسې خبرې کوې. نو ما خو په خپل وطن کې حق پرسته ملا ونه لید. د دې منبر نه خو چېرته هم د وطن د ازادۍ غږ ونه شو. د دې منبر نه خو چېرته هم د خیر او د پښتون وطن او د اسلام او د پښتون د ازادۍ د حقوقو غږ چېرته هم د دې منبر نه وشو. د دې منبر نه خو پیغمبرانو او صحابو د ازادۍ تقریرونه کړي دي. د ازادۍ ابتدا د اسلام د دې نه شو ده. ته څنګه ځان ته مسلمان وې او نن ته څنګه خاموش یې؟